بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبی مدثر ما د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. تیر لوست کې موږ تاسو پر اروماتیک هایدروکاربنونو باندې بحث وکړی. د تیر لوست په ادامه راځو په اتم لوست کې. د اتم لوست عنوان مو دی وظیفوي ګروپونه په عضوي مرکبونو کې او همدارنګه د دوی هغه صنفونه یا د مثال په توګه سره د دوی هغه کورنیان. لومړی وظیفوي ګروپ پیژنو او د هغه څخه وروسته د هر وظیفوي ګروپ جلا جلا ځانګړتیاوې وایو. د دې نه مخکې چې موږ د وظیفوي ګروپونو ځانګړتیاوو ته داخل شو، لومړی راځو وظیفوي ګروپ ته چې وظیفوي ګروپ خپله څه شی دی یا دا وظیفوي ګروپ خپله څه شي ته ویل کیږي. موږ تاسو په خپل شاوخوا کې رقم ډول مرکبونه لیدلي دي چې د هغو مرکبونو د جملې څخه مثلا خواږه شیان موږ لیدلي دي، مثلا تروه شیان مو لیدلي دي، همدارنګه رقم خوندونه شته. اوس د موادو یا د مرکبونو د خوندونه په څه شي پسې اړه لري. د دغه لپاره موږ باید لومړی راسو وظیفوي ګروپونه وپېژنو چې وظیفوي ګروپونه څه شي ته ویل کیږي یا وظیفوي ګروپونه په اصل کې څه رول لري. راځو وظیفوي ګروپونه. مخکې مې درته وویله چې موږ تاسو په خپل ژوند کې رقم مرکبونه وینو چې د هغوی د مثال څخه مثلا خوږې میوې دي. د مثال په توګه اوس ځینې میوې داسې چې د هغوی خوند خوږ وي او ځینې میوې داسې وي چې د هغوی خوند تریخ وي. دا ولې دا په څه شي پسې اړه لري؟ په دې ځای کې د مرکبونو وظیفوي ګروپونه دي چې دا کارونه سرته رسوي. موږ تاسو د وظیفوي ګروپونو د شتون له امله مختلف ډوله عضوي مرکبونه لرو چې مثلا په دې مرکبونو د جملې څخه مثلا الکولونه دي، ایترونه دي، الدهایدونه، کیتونونه او کاربوکسیلیک اسیدونه. دا ټول چې دا عضوي مرکبونه دي، فقط د وظیفوي ګروپ له امله د دوی هغه مکمل خصوصیات یعنی فیزیکی ځانګړتیاوې او همدارنګه کیمیاوي ځانګړتیاوې بدلون مومي یا بدلون پیدا کوي. وظیفوي ګروپونه څه شي ته ویل کیږي؟ هغه ګروپونه چې د عضوي مرکب په مالیکول کې د مشخصو اتومونو څخه جوړ شوي دي او عضوي مرکب ته یې ځانګړي یا خاص فیزیکی او کیمیاوي خواص ورکړي دي او په هایدروکاربنونو کې زیاتره د کیمیاوي تعاملونو لامل ګرځي د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. معنا دا چې وظیفوي ګروپونه خپله د عضوي مرکب د مالیکولونو د یو خاصو اتومونو څخه جوړ شوي دي. دغه وظیفوي ګروپونه په یو عضوي مرکب پسې نشلي د هغوی سره اړیکه جوړوي چې د اړیکې په جوړېدو سره یې مستقیما د دوی په ټولو فیزیکي او کیمیاوي خواصو کې بدلون راولي. اوس نو کله چې د یو مرکب په فیزیکي او همدارنګه کیمیاوي خصوصیاتو کې بدلون راسي، واضح خبره ده چې یو مرکب د بل مرکب سره توپیر پیدا کوي چې توپیر په پیدا کولو سره د یو مرکب ځانګړتیاوې د بل مرکب د ځانګړتیاوو څخه جلا کیږي. معنا دا چې د یوه وظیفوي ګروپ په نسبېدلو سره د یو مرکب مکمل ډول توپیر کوي، ځکه چې د وظیفوي ګروپ همدا خاصیت دی. اوس نو وظیفوي ګروپونه خو په عضوي کیمیا کې ډیر زیات شتون لري. موږ فقط راځو د اکسیجن لرونکو وظیفوي ګروپونه یو څه مطالعه کوو، همدارنګه د هغوی ځینو فورمولونه وایو او د دې وظیفوي ګروپونه پیژنو، د هغوی هغه جوړښت وایو چې څنګه جوړښت لري. لومړی راځو د وظیفوي ګروپونو څخه یې د الکولو څخه را شروع کوو. د الکولو د وظیفوي ګروپ څخه یې را شروع کوو چې الکول څه شي ته ویل کیږي. الکول خپله یو عضوي مرکب دی. الکول چې دی هغه خپله څه شی دی؟ یو عضوي مرکب دی چې دغه عضوي مرکب خپل ځان ته یو خاص وظیفوي ګروپ لري. که چیرې دغه وظیفوي ګروپ پر یو عضوي مرکب نصب سي، د هغو څخه الکول لاسته راځي. د الکول وظیفوي ګروپ څه شی دی؟ څنګه به موږ یو عضوي مرکب پیژنو چې آیا د الکول دی که نه دی؟ که چیرې په د یو عضوي مرکب باندې د OH د څه شي؟ د OH ګروپ نصب و، دا ته څه ویل کیږي په عضوي کیمیا کې؟ دې ته الکول ویل کیږي. دې ته څه ویل کیږي؟ الکول دې ته ویل کیږي. اوس نو د دې جوړښت ته که چیرې موږ راسو، د جوړښت پر اساس باندې موږ داسې وایو چې اکسیجن هغه عنصر دی چې په خپل اخرني مدار کې 6 دانې الکترونونه لري، یعنی دی دوې نورې اړیکې جوړولی شي. که چیرې یوه اړیکه د یو هایدروجن سره راسي، بل اړیکه یې ازاده پاتې.
اوس نو دغه اړیکه چې په عضوي کیمیا کې د هر عضوي مرکب سره جوړه سي نو موږ داسې وایو چې پر دې باندې د OH ګروپ نصب سو. کله چې د OH ګروپ پر نصب سي نو د دې څخه څه شي بره لاسته راځي؟ د دې څخه یو نوی مرکب لاسته راځي چې الکول. معنی دغه د OH ګروپ د مرکب ټول کیمیاوي او فزیکي خواص ته بدلون ورکوي. د دې عمومي فورمول څنګه دی؟ یعنی که چیرې موږ فرض کړو چې دا خپل وظیفوي ګروپ سو، همدارنګه د دې ترڅنګ عمومي فورمول چې عمومي فورمول یې څنګه دی؟ عمومي فورمول یې داسې دی چې د OH ګروپ سره به یو راډیکل اړیکه پیدا کوي. کله چې یو راډیکل د OH د ګروپ سره اړیکه پیدا کړه بیا موږ وایو چې د خپل چویل کې الکول. معنی که چیرې راډیکل پر ځای موږ R ولیکو، دغه راډیکل که چیرې د OH د ګروپ سره اړیکه پیدا کړي نو داسې وایو چې دا څه دی؟ الکول. یعنی د الکول عمومي فورمول چې دی هغه داسې دی چې راډیکل رابطه OH څه دی؟ OH د الکول وظیفوي ګروپ دی او R څه دی؟ R یو راډیکل دی. څنګه راډیکل دی؟ یو عضوي راډیکل وي. د مثال په توګه سره که چیرې موږ راسو د راډیکل پر ځای باندې د مثال په توګه سره یو مرکب راوخ، مثلا د ایتایل مرکب سره اخلم. مثلا راځو یو مثال دی. د ایتایل مرکب چې دی هغه داسې د ایتایل ګروپ چې دی هغه داسې جوړښت لري چې CH3 رابطه CH2. دلته که چیرې د دې ساختماني جوړښت ولیکل سي نو د کاربن یوه اړیکه کمه ده چې دغه اړیکه یې ازاده پاتې ده. اوس نو که چیرې دغه اړیکه چې ده دا د OH د ګروپ سره جوړه سي، معنی دا چې CH3 رابطه CH2 رابطه OH، نو بیا موږ وایو چې دا نور د ایتایل ګروپ نه دی بلکې دا الکول دی. دا نور څه شي سول؟ الکول. څنګه مو وپېژندل چې دا الکول دی؟ دغه الکول چې دی دا مو د الکولو پر وظیفوي ګروپ باندې وپېژندل. کله چې د الکولو وظیفوي ګروپ راغلی د ایتایل د ګروپ سره یې اړیکه جوړه کړه یا د دې راډیکل سره یې اړیکه جوړه کړله نو د دې څخه په نتیجه کې الکول لاسته راغله. اوس پخوا چې د کوم خصوصیات درلودله هغه په مکمل ډول سره توپیر وکړي. د فزیکي او کیمیاوي خواص نور توپیر وکړي. دی نور د الکایل یو ګروپ نه دی بلکې نه دی یو راډیکل دی بلکې دی نور څه شي دی؟ الکول دی. سره کوم الکول دی؟ دغه الکول موږ تاسو نومېښودنه یې د کاربن اتومونو پر اساس باندې کوو. د دې نومېښودنې ته وروسته راځو. نو دغه الکول ته څه ویل کېږي؟ ایتایل الکول ورته ویل کېږي. نو د دې نوم څه شي سو؟ نو د دې نوم سو ایتایل الکول. د دې مرکب نور نوم څه شي سو؟ د دې مرکب نور نوم سو ایتایل الکول. دا و الکول او د الکول وظیفه وګورو. اوس په دې ځای کې راډیکل څه شي دی؟ دغه برخه دې برخې ته که چیرې موږ وګورو دا برخه یې څه شي سوله؟ دا برخه یې راډیکل سو او دا څه شي سو؟ دا یې وظیفوي ګروپ سو. دا یې څه شي سو؟ دا یې وظیفوي ګروپ سو یا مثلا FG فانکشنل ګروپ. دا هغه وظیفوي ګروپ سو او دا یې راډیکل سو. د فورمول پر اساس باندې دا مرکب نور د څه شي مرکب دی؟ د الکول مرکب دی. نوم یې څه شي دی؟ ایتایل الکول. یعنی وظیفوي ګروپ چې کله په یو راډیکل پسې نصب سي نو نور هغه څخه د هغه وظیفوي ګروپ مرکب جوړیږي. مثلا که چیرې وظیفوي ګروپ د الکول وي او دا په یو راډیکل پسې نصب سي نو دا نور چې دا راډیکل او د وظیفوي ګروپ مکمل نور یو مرکب دی. د څه شي مرکب دی؟ د الکول مرکب دی. یعنی دا یو ډول الکول دی مثلا ایتایل الکول. دغه څخه وروسته راځو دویم وظیفوي ګروپ ته. دویم وظیفوي ګروپ په عضوي کیمیا کې چې دی هغه ته مثلا وایو ایتر. د ایتر وظیفوي ګروپ وایو. د څه شي وظیفوي ګروپ وایو؟ د ایتر. ایتر هم خپل ځان ته یو فامیلی لري، یو کورنۍ ده چې د دغې کورنۍ وظیفوي ګروپ چې دی هغه خپله څه شي ده؟ او یا هم اکسیجن دی. راځو ایتر ته. ایتر ته که چیرې موږ او تاسو راسو د دې وظیفوي ګروپ چې دی یو اکسیجن دی چې دواړې اړیکې سره کم دي آزاد دي. دواړې اړیکې سره کم دي آزادې پاتې شوي. صحیح دي. اوس د ایترو وظیفوي ګروپ که چیرې په عضوي کیمیا کې په عضوي مرکبونو کې په یو مرکب پسې یو اکسیجن نصب و، یو اکسیجن د دوه راډیکلونو سره اړیکه درلودله یا یو مرکب د مثال په توګه سره په هغه کې اکسیجن موجود و نو دې ته موږ تاسو څه وایو؟ دې ته موږ ایتر وایو. ایتر یو مرکب دی. نو د ایتر وظیفوي ګروپ څه شي دی؟ یو اکسیجن چې دوه اړیکې ازادې پاتې. د دې عمومي فورمول څه شي دی؟ واضح خبره ده چې دوه اړیکې ازادې پاتې دي نو د دواړو اړیکو سره به یو راډیکل نصبېږي.
معنا دا چې که چیرې موږ فرض کړو چې مثلا دا د ایترو وظیفوي ګروپ دی نو دې خواته به هم د سره یو راډیکال نسبیږي او دې خواته به هم د دې سره چې نسبیږي یو راډیکال که چیرې یو راډیکال دلته اړیکه ورسره جوړه کړي او بل راډیکال دلته اړیکه ورسره جوړه کړي نو د دې څخه یو مرکب لاسته راځي د څه شي مرکب لاسته راځي د ایتر مرکب لاسته راځي د مثال په توګه سره مثلا موږ راځو مثلا یو مثال داسې راخلم د یو راډیکال پر ځای باندې مثلا یو راډیکال راخلم مثلا د ایتایل ګروپ راخلم دا د اکسیجن سره اړیکه لري او بیا د اکسیجن بیا د چا سره اړیکه لري د بل ایتایل ګروپ سره اړیکه لري اوس دلته که چیرې موږ وګورو د مرکب ته څنګه موږ وپېژنو مثلا موږ ته ایتر فقط د ایتر ګروپ راته معلوم دی نور څه نه دي معلوم موږ راځو دا مرکب ته ګورو په دې مرکب کې ګورو چې یو راډیکل چې دی هغه یوې خواته دی بل راډیکل چې دی هغه بلې خواته دی په منځ کې د دې دواړو اکسیجن دی او اکسیجن د څه شي وظیفوي ګروپ اکسیجن خو د ایتر وظیفوي ګروپ نو دا مرکب د څه شي مرکب سو دا مرکب د ایتر مرکب سو اوس نو د دې مرکب نوم څه شي دی دا چې یوې خواته موږ تاسو یو راډیکال لرو او بلې خواته بل راډیکال او دواړه راډیکالونه یو رقم دي نو دا متناظر ایتر سو دا چې متناظر ایتر او غیر متناظر ایتر څه شي دا موږ تاسو په 12 صنف کې خو فقط دلته دومره زده کوو چې کچيري د ایتر په مرکب کې دواړه راډیکالونه یو رقم و نو دا څه رقم ایتر سو متناظر ایتر سو کچيري دواړه راډیکالونه توپیر درلود مثلا دا د ایتایل ګروپ دی دلته مثلا د میتایل ګروپ یعنی د دواړو راډیکالونو توپیر درلودي نو په دې ځای کې دا غیر متناظر ایتر اوس دا چې دا متناظر ایتر دی نو د دې نوم ښودنه داسې کوو چې په سر کې د دې ډای کلمه ورته اضافه کوو چې معنا دوه ډای ایتایل ایتر دا د دې چې عمومي نوم ښودنه دا چې دا نوم څنګه ورته ټاکو دا موږ تاسو په ایتر کې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي درسونو کې وایو نو د ایتر وظیفوي ګروپ اکسیجن دی داسې اکسیجن چې دواړه اړیکې سره کم دي آزاد عمومي فرموله داسې چې اکسیجن د دوه راډیکالونو سره اړیکه لري که چیرې راډیکالونه یو رقم و متناظر ایتر که چیرې راډیکالونه مختلف و غیر متناظر ایتر په نوم سره یادېږي د هغه څخه وروسته راځو پسې دریم وظیفوي ګروپ پیژنو یو دریم وظیفوي ګروپ پیژنو د څه شي په نوم سره د الډیهاید د وظیفوي ګروپ الډیهاید چې دی هغه هم یو عضوي مرکب دی الډیهاید هم څه شي دی الډیهاید هم د عضوي مرکبونو یو فامیلی ده اوس نو الډیهاید څنګه پیژندلی سو څنګه موږ الډیهاید پیژنو الډیهاید هم خپل ځان ته وظیفوي ګروپ لري چې د هغه وظیفوي ګروپ پر اساس باندې دوی پیژندل کیږي د مثال په توګه سره د الډیهاید وظیفوي ګروپ چې دی هغه خپل CHO دا څه شي ده CHO د دې هغه جوړښت او یو اړیکه یې آزاد پاتې د وظیفوي ګروپ یو اړیکه باید آزاد پاتې ولې که اړیکه آزاد پاتې نه وي نو د راډیکال سره به رابطه څنګه جوړوي چې د راډیکال سره رابطه جوړه نه کړي نو د هغه کورنۍ مرکب نشي جوړېدلی نو ځکه په دغه وظیفوي ګروپونو کې د ټولو وظیفوي ګروپونو یو اړیکه یا دوه اړیکې آزاد پاتې اوس د الډیهاید وظیفوي ګروپ کې دلته د دې هغه جوړښت ساختماني جوړښت که چیرې موږ راسو د دې ساختماني جوړښت داسې دی چې که چیرې فرض کړو چې دا یو کاربن دی صحیح دی دا کاربن چې دی خپل دوې اړیکې د اکسیجن سره لري ولې ځکه چې اکسیجن چې دی هغه دوې دانې اړیکې جوړولی شي او یوه دانه اړیکه چې ده هغه د هایدروجن سره ده اوس د کاربن یوه اړیکه سره کوم شوله آزاده پاتې شوه په دغه ځای کې د سره یو راډیکال نسبیږي په دې ځای کې د سره چې نسبیږي یو راډیکال نسبیږي چې په نتیجه کې څه شی لاسته ځینې راځي د الډیهاید مرکب لاسته یعنی عمومي فرمول هم همداسې دی چې یوه دانه راډیکال د چی سره اړیکه لري د CHO د ګروپ سره اړیکه لري اوس نو هغه ساختماني جوړښت سره کم دی ساختماني جوړښت په دغه رقم شکل سره دی د دې مثال څنګه وایي سو هر راډیکال تاسو ته راغستای شي هر راډیکال تاسو راغستای شي راډیکال هم باید داسې وي چې یو اړیکه آزاد پاتې وي اوس که د راډیکال اړیکه آزاد پاتې نه وي معنی دا چې د الکایل ګروپ به وي که چیرې د راډیکال اړیکه آزاد پاتې نه وي نو بیا دی څنګه د سره اړیکه جوړولی شي نو باید سره کم یو اړیکه آزاد راډیکال خپل هم دې ته ویل کېږي د مثال په توګه سره مثال یې زه راخلم مثلا د میتایل مثلا ګروپ راخلم CH3 یو اړیکه آزاد پاتې ده که نه CH4 باید وای
دغه یو اړیکه به راسي د چا سره به جوړه کړي د CHO د ګروپ سره. اوس نو کله چې میتایل د دې سره اړیکه جوړه کړې ده نو معنا دا چې دا خو د چی وظیفوي ګروپ دی، دا خو د الډیهاید وظیفوي ګروپ دی. د چی وظیفوي ګروپ دی؟ د الډیهاید. نو چې د الډیهاید وظیفوي ګروپ سونه دا مرکب هم د الډیهاید مرکب شو. نو مې څه شو دی؟ د نوم چې دی اسید الډیهاید دی. د نوم څه شو؟ اسید الډیهاید د دې نوم شو. د هغه څخه وروسته راځو یو بل وظیفوي ګروپ وایو د کیتون وظیفوي ګروپ. د څه وظیفوي ګروپ وایو؟ د کیتون وظیفوي ګروپ وایو. کیتون هم یو عضوي مرکب دی. کیتون هم څه شي دی؟ یو عضوي مرکب دی چې د دې عضوي مرکب وظیفوي ګروپ څه شي دی؟ معنا دی پر څه شي باندې پیژنو. که چیرې موږ راسو کیتون ته، کیتون هم مخکې مې درته ویل چې یو عضوي مرکب دی. د کیتون وظیفوي ګروپ چې دی هغه خپله CO ده. CO چې دوه اړیکې سره کم دي آزادې ده. اوس نو دلته د دې جوړښت سره کم دي. د دې جوړښت که چیرې موږ راسو د دې جوړښت خپله داسې شکل لري چې یو کاربن دی چې باید څلور اړیکې ولري. مثلا دا فرض کړئ د کاربن هغه څو اړیکې دي؟ څلور اړیکې. دغه کاربن راځي د اکسیجن سره خپلې دوې اړیکې جوړوي. نو دوې اړیکې به سره کم پاتې شوې، دوې اړیکې به آزاده پاتې شوې. چې د دغو دوو اړیکو سره چې کله راډیکلونه بسته سي، راډیکلونه اړیکه ورسره جوړه کړي، نو د دې څخه یو بشپړ مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب به د کیتون په نوم سره یادېږي. معنا د کیتونونو یو مرکب لاسته راځي. نو عمومي فورمول یې هم د دوی داسې دی چې مثلا یو راډیکل رابطه CO پسې بل راډیکل، یعنی د CO ګروپ چې دی هغه به د دوو راډیکلونو سره اړیکه لري ترڅو پیدا کوي ترڅو د کیتون مرکب څه وکړي؟ لاسته راوړي. د مثال په توګه سره راځو مثلا د یو راډیکل پر ځای باندې مثلا یو راډیکل راخو چې CH3 یا هم میتایل چې دا رابطه لري د CO سره، همدارنګه بل راډیکل هم د CH3 راډیکل څخه کوو راخلي. اوس دلته دغه معاوضو ته یا البته دغه راډیکلونو ته لومړی نه ګورو. د دې لپاره چې موږ مشخص کړو چې دا د عضوي کیمیا کومې کورنۍ مرکبونه دي، نو موږ باید لومړی راسو دی وظیفوي ګروپ ته. وظیفوي ګروپ خو موږ زده کړي چې د کیتون وظیفوي ګروپ څنګه دی. داسې دی چې کاربن د اکسیجن سره دوې اړیکې لري او دوې اړیکې آزادې پاتې، معنا CO د کیتون وظیفوي ګروپ دی. نو دلته د دغه وظیفوي ګروپ څخه موږ دستي مشخصوو چې دا څه شی دی؟ چې دا کیتون مرکب دی. نو مې څه شی دی؟ لکه څنګه چې د مخکې مې د ایتر د درته ویل، همدارنګه په دې کې هم داسې دي متناظر کیتون او غیر متناظر کیتون شته. متناظر کیتون هغه دی چې دواړې راډیکلونه یو رقم وي، او غیر متناظر هغه دی چې دواړه راډیکلونه یې توپیر سره لري. د دې نوم ښودنې ته هم وروسته راځو. اوس د دې نوم چې دی د دې مرکب نوم دی ډایل میتایل څه شي؟ کیتون. دا چې دا نوم څنګه ورکوو دا ورته راځو. ډای دلته په لنډه ورته تشریح کوم. ډای چې دی هغه ځکه ډای خپله د دوو معنا ورکوي، معنا دوه. میتایل ګروپونه څه شي؟ دوه میتایل ګروپونه کیتون. معنا دا چې د کیتون په وظیفوي ګروپ پسې دوه دانې راډیکلونه بسته دي چې هغه راډیکلونه خپله څه شي دي؟ میتایل. دا تر کیتون پورې وظیفوي ګروپونه. راځو د دې څخه وروسته نورو وظیفوي ګروپونو ته چې د تیزابو وظیفوي ګروپ پیژنو، چې د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ څه شي دی؟ چیرې د تیزابو ته راسو، البته عضوي تیزاب د دې وظیفوي ګروپ څه شي دی؟ د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ چې دی هغه خپله څه شي دی؟ COOH. یو اړیکه به سره کم وي، یو اړیکه به یې آزاده پاتې. د دې هغه جوړښت ته که چیرې موږ راسو، د دې جوړښت ته د دې جوړښت چې دی هغه په داسې شکل سره دی چې کاربن چې څلور اړیکې لري، رایټ؟ دغه څلور اړیکو کې څخه یوه دانه اړیکه چې ده هغه د OH ګروپ سره ده، بله اړیکه دوې دانې اړیکې چې دي هغه د چی سره دي؟ یعنې راځو دلته داسې جوړښت ته جوړوم. مثلا دوې اړیکې د یوه اکسیجن سره دي، یوه اړیکه یې د OH د ګروپ سره ده او یو اړیکه یې سره کم ده آزاده پاتې، چې په دغه اړیکې سره به یو راډیکل بسته کېږي چې دا خپله د دې بیرته څه شو؟ دا د دې عمومي فورمول هم شو. دا د دې څه شو؟ عمومي فورمول یې هم شو. یعنې دا یې څه شو؟ دا یې وظیفوي ګروپ شو، یا په اصطلاح سره هغه فنکشنل ګروپ شو.
او دا څه شو عمومي فورمول. کله چې یو راډیکل د دغه وظیفوي ګروپ سره اړیکه پیدا کړي نو د دې څخه مرکب لاسته راځي چې د مرکب ته څه ویل کېږي ارګانیک اسید یا هم عضوي تیزاب ورته ویل کېږي. د مثال په توګه سره مثلا یو راډیکل راخلو، مثلا راډیکل څه شي دی، مثلا میتایل ګروپ CH3 رابطه COOH. د څخه چې لاسته اوس راغله د څخه دا څه شو دا اوس تیزاب شو. د تیزابو نوم څه شي دی؟ د تیزابو نوم دی اسیټیک اسید. تیزابو نوم څه شي دی؟ اسیټیک اسید. اسیټیک اسید د دې څه شي نوم؟ دا نوم څنګه ورته ورکړی دی؟ دا درته وایم اسیټیک چې دی هغه خپله د اسیټیک کلمې څخه اخیستل شوی د خپله د سرکې معنا ورکوي. د اسیټا د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې د خپله د سرکې معنا ورکوي اسیټیک اسید. دا چې دغه نوم څنګه ورکول شوی دی البته د مروج نوم دی. د دې نوره تشریح موږ تاسو په خپله د عضوي تیزابونو کې ووایو. معنا دا چې د تیزابو یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ چې دی هغه چې دی COOH دی یو اړیکه به سره کوي ازاد پاتې. عمومي فورمول یې څنګه دی؟ د COOH سره کله چې یو راډیکل اړیکه پیدا کړي د دې خپل څه شو عمومي فورمول شو. هر راډیکل سره خلاص او هر راډیکل چې راسي مختلف تیزابونه د څخه سره کوي لاسته راسي. له هغه څخه وروسته یو اخرنی اکسیجن لرونکی وظیفوي ګروپ وایو چې یو اخرنی اکسیجن لرونکی وظیفوي ګروپ چې دی هغه ایستر دی. ایستر هم یو له مهمو مرکبونو عضوي مرکبونو څخه دی چې د دې وظیفوي ګروپ چې دی هغه خپله څه دی COO چې دوې اړیکې سره کوي، دوې اړیکې آزاد. د دې جوړښت څنګه دی؟ د دې جوړښت کې چې موږ راسو فرض کړئ کاربن دی، کاربن دوې اړیکې د اکسیجن سره لري، همدارنګه یوه اړیکه د یو اکسیجن سره لري چې د اکسیجن یوه اړیکه آزاده پاتې او یوه اړیکه خپله د کاربن هم سره کوم ده آزاده پاتې. د جوړښت عمومي فورمول یې داسې دی چې پر دغه دواړو آزاده اړیکو سره به یو راډیکل اړیکه پیدا کوي. معنا دا چې COO دلته به هم یو راډیکل اړیکه ورسره جوړوي او دلته به هم یو راډیکل اړیکه ورسره جوړوي چې د څخه په نتیجه کې چې لاسته راځي ایستر به لاسته راځي. د مثال په توګه سره مثلا یو مثال راخلم، مثلا CH3 یو راډیکل سو دا به د دې ګروپ سره څه شي وي اړیکه لري، یو بل CH دی به د بل راډیکل په ځای باندې څه پیدا کوي اړیکه پیدا کوي. اوس دلته دا مرکب ته که چیرې موږ وګورو په دې مرکب کې وظیفوي ګروپ چې دی هغه د ایسترو دی نو دا مرکب هم څه شو ایستر سو. کوم ایستر سو؟ دلته هم د متناظر او غیر متناظر کلمه شته په دې هیله چې تاسو به مخکې زده کړي وي. اوس د ایستر نوم څه دی؟ ډای میتایل ایستر. د نوم څه شو؟ ډای میتایل ایستر د دې مرکب هغه نوم شو. دا د وظیفوي ګروپونو لنډه پیژندګلوي. کله چې یو وظیفوي ګروپ په یو عضوي مرکب سره پسې نسب سي د عضوي مرکب سره اړیکه جوړه کړي نو په دې ځای کې دغه عضوي مرکب ټول خصوصیات بدلون مومي، ټول خصوصیات کې بدلون راځي چې په نتیجه کې د یو نوي فیزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکی مرکب لاسته راځي چې هغه به څه شي وي؟ هغه به که چیرې مثلا د تیزابو وظیفوي ګروپ پسې نسب شوی وي نو تیزاب وي، که د ایسترو وظیفوي ګروپ پسې نسب وي ایستر به وي، که د کیتون وظیفوي ګروپ پسې نسب وي نو کیتون. دغه هر یو جلا جلا هر وظیفوي ګروپ جلا جلا لولو په راتلونکي درسونو کې د هر یوه نوم ایښودنه وایو او د هر یوه لنډه لنډه پیژندګلوي کوو. نو زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی په دې هیله چې کوم مشکل به نه وي سر به مو خلاص شوی. نو تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښې چیرې.